د دنیا حب اخیستی دي ګرو کوي 10 لکه روپۍ په کور کې پالتور ته پرتې دي د ماینې سره مشوره وکړي چې پلانکۍ جانې دا پیسې خو نه پالتو پرتې دي دا به واخلي یو سری به په ګرو نو بیا ورځي یو سری ګروي یو دوکان ګروي 10 لکه روپۍ هغه سری والا ته ورکوي 10 لکه روپۍ هغه دوکان والا ته ورکوي دی په مقابل کې هغه سری اخلي یا دوکان اخلي بیا یې خلکو ته په کرایه ورکوي دا د رهن مسله ده دا یې سود ټوله موږ ته په خبرې چې دا سود دی لیکن انتیکه مسله دا دی چې زموږ څه بار بار نن سبا پوښتنه کوي خلک هغه دا ده چې تا سری ګرو کې د یو چا پیسې خو تا ورکړې سری تا واخیستې اوس یې ما ته په کرایه راکړې زه د مرجع سره راغلی یم زه د نادالي سره راغلی یم زه د لیب په بازار کې یو عادي سړی یم ستا په ګرو مرو هم نه یم خبر وروسته خبرېږم آیا چې یو سړي سری ګرو کړي او بیا دا ګرو سری زه ورځم په کرایه ځینې نیسم دا روا دی که یا فتاوی مفتی محمود کې مفتی محمود رحمه الله فرمایي چې نه دی روا ګرو سرایونه په کرایه مه نیسئ ګرو دوکانونه په کرایه مه نیسئ ځکه چې دا یو قسم اعانت کومک دی چې تا ورسره وکړي که نن د ګرو سرایونه موږ پرېږدو چې دا موږ په کرایه نه غواړو د ګرو دوکانونه موږ پرېږدو دا موږ په کرایه نه غواړو بیا دی کله ګروي کوي نو دا خو ما او تا تشویقوو دا کار چې ونیسه ګروي مشکل په دې کې څه دی ګورې دا زموږ خلک په ګروي سر نه خلاصي مشکل په دې کې دا دی تا چې دا 10 لکه روپۍ دا دوکان والا ته ورکړې دا سری والا ته دې ورکړې دا ستا 10 لکه روپۍ سلامت پرتې دي مرګ و درد نه لري ته د دې خپل سلامتي سرمایه په مقابل کې د میاشتې 10,000 20,000 روپۍ صحیح سلامتي اخلي ستا سرمایه مریم نه دردم نه لري باندې دي دې ته وایي سود دوه کسان پس بلکې 3 کسان دلته پساو سو خوارکۍ خو مجبور دي چې په ګروي یې ورکړي خو کله کله ګروي په روا ده بشي لیکن دلته 2 کسان پساو دي ګورې پر ما نیستي راځي زه مجبور یم ځکه ګرو که ما ته روا ده زه خو مجبور یم زه خپل ځکه ګرو کوم یو چا ته یې ورکړم ما ته پیسې پکار زه پوروړی مشکلات لرم زه خو مجبور یم لیکن تا چې په ګرو راسه واخیستل او بیا دې بل چا ته په کرایه ورکړل دا 2 کسان پساو دي اصلي ګناهګار خو نه دغه چې دا ګرو یې کړل او بیا چې دې هغه ته ورکړل په څه باندې چې واخله دا په کرایه باندې واخله تا دې مثال درکړي حضرت عمر رضی الله عنه څه وفرمایل چې یا الله موږ د دې څخه نفرت هم نه کوو دا خو ستا ورکړه د مال غنیمت دی چې راغی نو یا الله دغه د دنیا طبعي محبت چې تا زموږ په زړه کې اچولی دی خدایه دغه طبعي محبت په خپل رضا کې رسې استعمال کړي